هېڅ چې شی مې په کور کې نو اخر دغه کورو ته تللې یم ډوډۍ مې ټوله کړې راوړې مې د دې په خوله کې مې ورکړې دا بچیان مې له وړوکي مړه دي زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن لوی بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د القرشي خیري بنسټ د خپرونې مینوالو السلام علیکم ستړي مه شئ وخت مو په خیر تاسو ته بهتر معلومه ده چې زموږ په افغانستان کې ډېرې ناخوالې دي ډېرې بدبختۍ دي ډېرې کونډې یتیمان لرو نو نن د افغانستان کابل ولایت د شهر خراسان ساحې ته راغلي یو چې دلته یوه کونډه مور ده چې دوه یتیم بچي ور په غاړه دي او نور یې د کور سرپرست څوک نشته دی نو هیوادوالو ورځو د مور خواته نږدې نه ورسره خبرې کوو د دوی د ژوند په اړه پوښتنې کوو چې دوی څه ستونزې لري هیوادوالو تر پای پورې ملتیا وکړي د هر چا څېرې ګریوان دی شهیدان لشمار وتلي یتیمان لشمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څېرې ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور السلام علیکم مورې وعلیکم السلام خیر راغلی خیر اوسه مورې مننه خوشحاله اوسېږي مورې زه خو خبر شوم چې تاسو دا ژوند ډېر سخت دی ډېر سخت درباندې تېرېږي او خاوند یې وفات شوی دی او زویه دا 2 کاله شو چې خاوند مې وفات شوی ده زویه هېڅ چې شی کور کې نه لرم دغه زوړ فرش ویني چې دغلته پروت ده یخني ده ژمی ده نه خس لرم هېڅ چې شی کور کې نه لرم یو ګټ ورور مې د خیر ټولی د سړک په غاړه کې یو لیونی ورور ده هغه اعصاب یې خرابه دی یوه زړکۍ مور لرم نه پوهېږم چې هغه به ما وساتي او که هغه ځان ته ډوډۍ پیدا کړي زه به هغه ته کالي مینځم ډوډۍ پخوم د خلکو خدمت کوم یو 100-200 روپۍ راکوي لاس کې مې هغه به د کور که راکړم که هغه بچیو ته مې زه واچوم چې شی زه وکړم وزویه دغه راته ووایه چې زه به چې شی وکړم اخره به زه څه وکړم ځوانه ښځه یم ته څه وخته پورې د خلکو کورو ته به ځم د خلکو خدمت به کوم د خلکو ډوډۍ به خورم راوړم بچیو ته به مې ورکړم څه راته وکړم خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې مورې خاوند چې ژوندی او ستاسو ژوند څنګه دی اوس چې خاوند نشته خاوند مې دی چې ژوندی و ښه و ورځ مې لږ سره کوي ښه وه پکې چې خاوند مې چې وفات شي دغسې دربدري راباندې ډېره راغله ده دغه بچیان مې چې وځي سړک ته وایي مور یې فلاني جامې دغسې دي مور یې د فلاني بوټان دغه رقم دی دی زویه زه به له کومه یې کوم تاسې ته دې راوړم تاسې واغوندئ یا تاسې یې پښو کړئ له کومه به یې کومه زه د خلکو زاړه و نوي راوړم د بچیو غاړه کې مې اچوم مورې تاسو سره د خپلو خپلوانو کې شاوخوا ګاونډ کې څوک مرسته نه کوي نه هېڅوک مرسته راسره نه کوي غیر له الله نه هېڅوک راسره مرسته نه کوي زه به یې له کومه کوم د په دې یخ ژمي کې کابل ګوره چې هغسې یخ ژمی ده ما اوسه پورې بخارۍ نه دی کمپله راوړم شاوخوا ته د بچیو مې اچوم وایم کښېنئ بچیانو دغه ته د خدای خولې ته یو سبا یې خدای بېلارم تېروي سره د شپې مې همدغسې بېلاره یې وچوم زه ویده سې د نیمو شپو پورې ناسته اوسې مور یې ډوډۍ زه یم څومره خیر ته پیدا کېږي او دغه کښېنئ زه اوس پخوم تاسې ته راوړم څه چاره وکړم چاره نه لرم زوی دغسې حیرانه پاتې یم هیوادوالو دغه کوچني ماشومان چې ګورئ یتیمان دي پلار یې نشته دی د دې مور خبرې تاسو واورېدلې چې درد نه ډکې خبرې وي که چېرته د دې مور خاوند ژوندی وی نو خپله نفقه به یې پیدا کوله خپلو بچو ته به یې خواړه راوړو ضرورت به نه و چې نن دا مور ځي د بل چا په کور کې کار کوي 100-200 افغانۍ ورکوي هغه خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي جامې واخلي پې که د دې کوټې کرا ورکړي کابل سخت ژمی دی دوی خپله بخارۍ هم نه لري چې بخارۍ ولګي 3 شپې 3 ورځې مې وړه نه و په کور کې 3 شپې 3 ورځې نه مې وړه و نه غواړې چې شی مې په کور کې نه و هېڅ چې شی مې په کور کې نه و اخر دغه کورو ته تللې یم ډوډۍ مې ټوله کړې راوړې مې د دې په خوله کې مې ورکړې چې دا بچیان مې له وړوکي مړه نشي زه به یې له کومه کوم د خدای لپاره خیر ده یو مرسته یې هغه راسره وکړي څه چاره وکړم هیوادوالو دا مور وه چې 3 شپې 3 ورځې زما په کور کې اوړه نه و
تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته د دې مور په ځای زموږ او ستاسو مور وی او داسې حالت پرې راغلی وی نو په تاسو به څه تېرېدل تاسو داسې فکر وکړئ چې دا مور زموږ او ستاسو مور ده دغه سختي چې په دې مور راغلې که چېرته دا زموږ او ستاسو په میندو راشي موږ او ستاسو به څه احساس کوو د غربت حالت ډېر سخت حالت وي نو هیوادوالو راځئ چې د داسې بېوزلو لاسنیوی وکړو دوی سره مرستې وکړو څه چې ځان ته خوښوو باید بل مسلمان ته یې هم خوښ کړو موږ په دې ژمي کې په ګرمو بخاریو کې ګرمو بړستنو کې ناست یو نو دې مور هېڅ څه نشته دی تاسو به دا فرش ښکاري چې ډېر نازکه فرش دی سوری سوری دی موږ او تاسو په سرو کالونو باندې ناست یو په ستو توشکو باندې به ناست یو خو دې مور دا نری نری توشکې دي چې په دې باندې دوی وده کېږي دوی باندې دا د ژمي یخې شپې ورځې څنګه تېرېږي هېوادوال راځئ چې داسې بېوزلو لاسنیوی وکړو کفن کې جیب نشته چې موږ او تاسو دا سرمایه ځان سره یوسو او ځان سره قبر ته وړو که هر څوک غواړي دوی سره مرسته وکړي زموږ د اړیکې شمېره تاسو ته په سکرین ښکاري راځئ چې خپلې مرستې جاري وساتو او د داسې بېوزلو لاسنیوی وکړو دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ښه وخت الله مو مل شي کالا یرغلو نادی بد حالا دایا اور